داسې مثال دی چې کوم کسان چې دلته شته دي نه ځکه چې دې مشاعرې دپاره د پښتو د غزل بابا میرحمزه شینواري ما خپل کلي ته غواړي او تقریبا چې بابا برای خان په دې خبره ګواه دی. نو دې کې خو ټول اکثر د خیبر شاعران دي چې دلته شته دي نه څوک یې پېژني هم نه. خو خیر ما سره دې مشاعره کې دا شروع کوو د رحمان بابا په یاد کې. ړندې مونږ خواست کوو زلمي شاعر ښاغلي خیبر افریدي صاحب ته. یوه کیسه شته چې پوهېږم چې مې بل ته په سرنګ را جوړوې پوهېږم چې مې بل ته په سرنګ را جوړوې د جنګ خبره نه ده خو ته جنګ را جوړوې او رقیبه ښه پوهېږې چې پښتون یم خیبری یم قرار شه حالات سله دا رنګ را جوړوې. دا اوس مونږ ښاغلي سمندر خان سمندر صاحب ته خواست کوو چې هغه راشي او خپل کلام په پخواني اواز باندې واورئ. ښاغلی سمندر خان سمندر صاحب د بدرخو یو قدار ته چې د رحمان غوندې لمن په اوښکو ډنډ را د رحمان غوندې لمن په اوښکو ډنډ را او سواره لاړل ما پیاده ته منزل لنډ را او چې ژوندون دې د بلبل غوندې را کړی نو ورخو هم لکه توتي د ملکن را اخو بکو سندر بکو خوا مې لاړه په تره بکو اخو بکو سندر بکو خوا مې لاړه په تره بکو ای اوسه خلکه چې پاسې مونږ ټول ورپسې ډکو په دې کندو کې که پاتې په دې ژرندو کې که څښا شوی په دې کندو کې که پاتې په دې ژرندو کې که څښا شوی ځای چې الک ورته وکړو دا کاروان ځان ته راجګو او سمندر بس مشیروله نه ځي دریاب د من نه کناروله نه ځي بچو او دا خو مجبور د دې یو تقویم الحق نه کنې جنګي د مړو اتیروله نه ځي. اوس ښاغلي د پښتو یو عوامي شاعره ښاغلي علي حیدر جوشي صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپل کلام واورئ. علي حیدر جوشي صاحب ارشاد. عزت شه نصیبه عزت شه نصیب د دې عزتۍ نه څه جوړېږي او چې مالګه پکې نه وي نو د پایپۍ نه څه جوړېږي. او ملګرو پرون بیا په تېښته باندې لاره ملګرو پرون بیا په تېښته باندې لاره د داسې پټپټونو د مستۍ نه څه جوړېږي. او بنده چې د بنده شو بس دعا دې نه قبلېږي بنده چې د بنده شوه بس دعا دې نه قبلېږي او څه خوار چې د بنده د بندګۍ نه څه جوړېږي. او اخلاق عزت کول د بل علي حیدر ښه اخلاق دي عزت کول د بل علي حیدر ښه اخلاق دي او عزت دې شه نصیب د عزتۍ نه څه جوړېږي. اوس مونږ یو بل ښه شاعره ښاغلي جګران منتصر قمبرخیل افریدي صاحب ته خواست کوو چې راشي او په خپله تیراواله ژبه کې خپل کلام واورئ. او دا زمو یو غزل دی چې یادونه دي آهونه دي او شعرونه دي او خیم یادونه دي آهونه دي او شعرونه دي او زیم او چاپې د سمندر دي طوفانونه دي او زیم او یاري ده بازاري ده پاس امه عمر خواري ده یاري ده بازاري ده پاس امه عمر خواري دي او لاسونه دي روړل دي ډېر وختونه دي او زیم او شعر دی چې پوښتنې لکه راشي کرندور له مسیحا شي پوښتنې لکه راشي کرندور
سترګې بنا دي هغوی ته خواست کوو چې راشي او خپل کلام واورئ ښاغلی عبدالستار عارف خټک صاحب ته یو غزل هم دی دیوې د اوښکو بلوم په یو غزل جوړوم دیوې د اوښکو بلوم په یو غزل جوړوم او د زړه زخمونه ښکلوم په یو غزل جوړوم او تاوده تاوده تبې نیولې کاڼي شګې راوړئ تاوده تاوده تبې نیولې کاڼي شګې راوړئ او ریباره زړه ډکوروم په یو غزل جوړوم او شعر دی عادل صاحب چې سپرليه اوس کړه هوټل ګلونه وغوړوه سپرليه اوس کړه هوټل ګلونه وغوړوه او بوده احساس دې ډاروم خو یو غزل جوړوم او شاعره ستا په ستړو ستړو وسوېدو نه قسم شاعره ستا په ستړو ستړو وسوېدو نه قسم او د زړه بویونه یې لیکم خو یو غزل جوړوم او زاهده ډک جامونه واړوه کاسې تشې که زاهده ډک جامونه واړوه کاسې تشې که او زه یې په لپو لپو څښم خو یو غزل جوړوم او اخر شراب دی د نیمزالې کونډې وینه نه ده اخر شراب دی د نیمزالې کونډې وینه نه ده او خپله توبه ترې ماتوم خو یو غزل جوړوم او مختار ته چې عارف خټک د پاکې مینې په خاطر انسان ته عارف خټک د پاکې مینې په خاطر انسان ته او د زړګي غوښې بلوم خو یو غزل جوړوم اوس مونږ یو بل شاعر قادر صاحب شاهجان صاحب پکې نشته ادبینه شاعره ده دا اوس مونږ خواست کوو ښاغلی رحیم الله برق صاحب ته چې راشي او خپل کلام واورئ دا یو نظم مې لیکلی دی چې وچ بوس راکوې ماله داسې نه وای چې بوډا دی او ته هغسې ریړې په ما راکاږې چې سردار دی ګدای مې په سر کې د چلوې مې تر ماښامه روان یم د ناکامه وهې مې نملا پټې په کوتک نمک حرامه جدا دې کړم د قامه او چې چېرته زما نسل د بس ټول د دې حرامه په خوله کې یې لګامه په شا باندې یې کته وي یا سټه یا بوریا د نو ته هغسې ریړی په ما راکاږې چې سنډا دی په شا باندې یې کته هم د خاوره امبالې وي بدن مې ټول خوړې وي ګاڼه چې ګرځوم تاله په سترګو مې کولې وي ته وینم کسلې وي بس نه خوشحالومه جوړې کړې مې حملې وي ځګونه مې ترخلې وي اواز را کوې شا به دا د کسب د بابا دی نو ته هغسې ریړې په ما راکاږې چې سنډا دی بس ست مې رسولی شو نور د نوړې بس ست مې رسولی شو نور د نوړه مو بارونه خوځو مو بخکرونه په زور را باندې نور کولی نه شو دا کارونه د خلکو بیګارونه نو پوس ته نه دا نشته تش پراته دي اخورونه جارو دې کړه درونه نو بس پوه دې له راوستو د دا برق رحیم الله وي نو دا هغسې اوس مونږ خواست کوو ښاغلي محمد نواز خټک صاحب ته چې هغه په خپله خټکه ژبه کې څه ووایي چې داسې ما یو نظم دی چې ویشبخت مدربخت د شرقش بلازکان ګران ټکي پکې راځي دا اصطلاح د مغولو ده دا د خوشحال خان نه پاتې شوې ده چې برکښت که ترکشت د مزنان د قمرمت دی نور غم د ادراک نشته خوشحالي د مسرت دی خاوند د خپل اختیار شو نن احسان دی د قدرت دی نو پرون د بل غلام نو نن د خپله حکومت دی نو دا و ښاغلي محمد نواز خټک صاحب چې مونږ د هغه کلام واورئ د اوس خواست کوو ښاغلي عبدالوهاب دستي صاحب ته وږې تل وي پروټی پسې شنکوره وږې تل وي پروټی پسې شنکوره مطلبي لګوي خټه باندې اوره فساتونه د کم مسلو نه خوارېږي اصل چرې چاته نه کوي پیغوره
هر سړی ګوته د بل بدو ته نیسي تعجب چې ځان ته نه نیسي څلورم چې دوه تنه کړي یو ځای عبدالوهاب افرین شه د هغه په پلار او مور اوس مونږه نشته پکې که نه شته نه که نه دا پکې خدای وکړي تاسو هماغه ته نه دی ده شته نه که نه ښه اوس مونږه د دې مشاعرې په اخر کې ښاغلي د غزل پلار ښاغلي امیر حمزه خان شینواري صاحب ته خواست کوو چې هغه یې هغه مولود کوي دا خو مشاعره ده زموږ د اخرې مشاعره اوس برخاستېږي مونږه ښاغلي امیر حمزه خان شینواري صاحب د غزل بابا ته خواست کوو چې راشي او خپل کلام واورئ دا یو شعر هلس دی چې لږ د پیرنګ د ملا هم واوره لږ د پیرنګ د ملا هم واوره وایي پښتو د ضلالت ژبه ده خو په جواب کې ورته وایي حمزه ګرانه پښتو خو د جنت ژبه ده یو څو شعرونه نور عرض دي یو منقبت شعر عرض دی چې ته یې چې زما د اوښکو قدر دې ونه کړ ته یې چې زما د اوښکو قدر دې ونه کړه وغواړه چې څومره مشتري درته پیدا کړم او ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تش د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم یو قطعه عرض ده چې هر چا لره صادق دوست پیدا شي په دنیا کې هر چا لره صادق دوست پیدا شي په دنیا کې خوشحالې په صحبت اوسي هر څوک دې خفه وي او حمزه د خپلو ګشنا به درته څه صفت بیان کړم چې ګوره څوک د هرې ډډې وسکي خوږی با یو غزل عرض دی چې سترګې د هنقۍ دي د جرګو نه مخالفه غزل دی چې سترګې د هنقۍ دي د جرګو نه مخالفه او ستا د رویه د پښتنو نه مخالفه او شعر عرض دی چې لوښی به رقیب ته ستا په چم مالک کې ورکړم لوښی زمونږ د قبایلو اصطلاح ده چې لوښی به رقیب ته ستا په چم مالک کې ورکړم ته مې کار شوی د راتلو له مخالفه او شعر عرض دی چې سترګې مې شي ښکته چې اشنا ته مخامخ شم سترګې مې شي ښکته چې اشنا ته مخامخ شم خو نه د ننواتې د پښتو نه مخالفه سترګې مې شي ښکته چې اشنا ته مخامخ شم خو نه د ننواتې د پښتو نه مخالفه او شعر عرض دی چې ګوره تمنا د عشق خامونو ته غوسه ده ګوره تمنا د عشق خامونو ته غوسه ده او ښځه یې اکثر د مېلمنو نه مخالفه او یو منقبت شعر عرض دی چې ستا د لیونو د پریشانو د خیاله ست ده ستا د لیونو د پریشانو د خیاله ست ده ای د هغه زلفو زولنو نه مخالفه او مقطع عرض دی چې